ښه ډاکټر صاحب موږ سره سمپل اپیتیلیوم وکړه موږ سره stratified epithelium سمپل اپیتیلیوم دا معنی چې سمپل one layer of cells او stratified دا معنی چې multiple layer of cells. اوس ډاکټر صاحب زموږ په سمپل اپیتیلیوم کې نور ټایپس دي ګوره دا ټایپس چې تاسو لږ په فوکس باندې ورته کېږدئ لیکچر ته ټایپس لږ صحیح زده کړئ دا ډېر ایزي پروسس ده. سمپل اپیتیلیوم بیا نور په نورو ټایپونو ویشل شوي مطلب دا چې هغه اپیتیلیوم چې one layer of cells لري one layer not multiple layers one layer of cells دا نور ټایپونو باندې ویشل شوي دا کوم ټایپونو ډاکټر صاحب په دې کې یو دا زموږ سره سمپل squamous epithelium ګوره سمپل squamous epithelium سمپل کوم اپیتیلیوم one layer of cell squamous ورته ولې وایي ځکه دا معنا چې داسې اپیتیلیوم چې one layer خو په هغه کې کوم حجرات کوم سیلز squamous سیل او سمپل اپیتیلیوم دا سره مکس کا د دې نه چې جوړیږي سمپل squamous اپیتیلیوم یعنی یو layer of cell ټول سیل په بیس ممبرین باندې اٹیچمنٹ لري خو دا ټول سیل به زموږ سره چې squamous سیل صحیح بل سمپل اپیتیلیوم دویم ټایپ دا زموږ سره سمپل کیوبایډل اپیتیلیوم دا معنا چې کیوبایډل اپیتیلیوم کیوبایډل سیل او زموږ سره سمپل اپیتیلیوم لیر زموږ سره one layer of کیوبایډل سیل دا سره مکس کا زموږ سره څه جوړیږي سمپل کیوبایډل اپیتیلیوم یعنی one layer of cells but what cells کیوبایډل سیل به زموږ سره په کیوبایډل شکل کې کیوب شکل کې خو one layer به کیوب لایک سټرکچر سیل راواخله او دا one layer دی نه جوړ کا دې سره زموږ سره اپیتیلیوم جوړیږي هغه ته وایي سمپل کیوبایډل اپیتیلیوم دا به سټرکچر ګوره سیل زموږ سره کیوبایډل ده او لیر زموږ سره one layer ده نو دې ته وایي سمپل کیوبایډل اپیتیلیوم بل دریم ټایپ ده زموږ سره سمپل کولمنر اپیتیلیوم سمپل کولمنر اپیتیلیوم معنا دا چې سیل راواخله کولمنر سیل راواخله او دا په one layer کې واچوه نو زموږ سره لیر one layer شو سیل زموږ سره کولمنر شو نو دغه ټایپ ته ویل کېږي چې سمپل کولمنر اپیتیلیوم صحیح شو یو بله خبره ډاکټر صاحب زموږ سره په دې سمپل اپیتیلیوم کې یو دانه سپیشل ټایپ موجود ده ګوره جنرالي 3 ټایپس دي خو یو پکې یو سپیشل ټایپ ده دې ته ولې سپیشل ټایپ وایي ځکه یو دا په یو مشخص موقعیت کې لوکیشن دی دوی دا د لوکیشن کې به وروسته انشاءالله غږیږو سپیشل ټایپ هغه ته څه وایي هغه ته وایي سوډو سټراټیفاید معنا دا چې دا داسې یو سمپل سیل ده سمپل سیل ډیفینیشن خو موږ ویلي وو چې سمپل اپیتیلیوم به هغه چې هغه کې one layer زموږ سره وي ناټ مولټیپل لیئرز خو دغه سمپل ده په حقیقت کې خو کله چې په مایکروسکوپ کې ګورې تا ته به دا سټراټیفاید ښکاري تا ته به سټراټیفاید مطلب دا تا ته به داسې ښکاري چې دغه لکه چې زموږ سره مولټیپل لیئر ده هغه وجه څه ده هغه وجه دا ده چې دغه سمپل اپیتیلیوم داسې شکل لري داسې جوړه شوې ده چې دې کې زموږ سره 2 ټایپس اف سیل دي زموږ سره کیوبایډل سیل دي پکې زموږ سره پکې کولمنر سیل دي کیوبایډل او کولمنر سیل په دې کې راغلي دي کیوبایډل خو واړه دي کولمنر خو اوږده دي دا اوږده دا کیوبایډل زموږ سره پټ کړي دي نو ته چې کله مایکروسکوپ کې ورته وګورې نو تا ته داسې ښکاري لکه چې دا one layer شو او دا بل layer شو ځکه دوی نیوکلیس دي دغه زموږ سره هستې دوی لوکیشن داسې ګډوډ ښکاري زموږ سره په مایکروسکوپ کې نو تا ته داسې ښکاري دغه لکه چې سټراټیفاید ده خو چې ښه په ځیر ورته وګوري په ځیر نو تا ته به ښکاره شي چې نه دا سټراټیفاید نه ده دا په حقیقت کې سمپل ده ولې سمپل ده ځکه د دې ټول سیلز چې دي دا ټول په بیسمنټ ممبرین باندې اټیچمنټ لري ګوره زموږ سره دغه سیل څه ده دا وګوره بیسمنټ ممبرین باندې شی لري اټیچمنټ لري زموږ سره دغه وړوکی کیوبایډل سیل څه ده دلته موږ سره بیس ممبرین کې اټیچمنټ لري زموږ سره دا بل سیل دغه بیس ممبرین کې اټیچمنټ لري زموږ سره دا بل وړوکی کیوبایډل سیل څه ده دا بیس ممبرین کې اټیچمنټ لري نو دا اصلا کې سمپل اپیتیلیوم ده خو ښکاري لکه چې شی ښکاري لکه سټراټیفاید نو دې ته نوم ورکړی چې سوډو سټراټیفاید معنا چې شی سوډو څه معنا سوډو معنا فالس یعنی غلط سټراټیفاید دا صحیح سټراټیفاید نه ده دا غلط سټراټیفاید ده مطلب سټراټیفاید دا نه ده دا اصلا سمپل ده خو چې ته ورته وګورې نو تا ته به سټراټیفاید ښکاري ډاکټر صاحب بیا راځو سمپل اپیتیلیوم زموږ سره د کورینګ اپیتیلیوم کې سمپل اپیتیلیوم د لیر بیس باندې یو ټایپ ته چې هغه ته سمپل اپیتیلیوم وایي سمپل اپیتیلیوم زموږ سره جنرال په 3 ټایپس باندې ویشل کېږي خو یو سپیشل ټایپ پکې شته
یو زموږ سره سمپل سکویمس ته معنا ده چې زموږ سره داسې اپیتیلیم چې ون لاین اف سیل وي خو دا سیل به زموږ سره ټول سکویمس وي. بل زموږ سره سمپل کیوبایډل معنا ده چې زموږ سره به ون لاین سیل وي خو دا سیل به ټول زموږ سره کیوبایډل وي. بل زموږ سره سمپل کولمنر اپیتیلیم معنا ده چې زموږ سره به ون لاین اف سیلز وي او دا سیل به زموږ سره ټول کولم شکل کیږي. یو سپیشل ټایپ ده چې هغه ته وایي سوډو سټراټیفاید. سوډو سټراټیفاید په دې معنی چې فالس، سوډو معنی فالس، فالس یعنی غلط شکل کې سټراټیفاید. مطلب دا چې سټراټیفاید نه ده، اصلا دا سمپل ده خو دا ښکاري لکه سټراټیفاید. وجه ولې ښکاري لکه سټراټیفاید؟ ځکه دې کې 2 ټایپ اف سیلز دي، یو پکې کالم رقم شکل سیل دي او یو پکې کیوبیک لایک یا کیوبایډل لایک سټرکچر لایک سیل دي. نو دا 2 ټایپ اف سیل چې دي کې یو ځای شوي دي، نو ته چې کله دې ته ګوره دې دغه نیوکلیس ګوره، دې نیوکلیس یې دا بره ښکاري او دا وړې سیل نیوکلیس لاندې ښکاري. نو تا ته داسې ښکاري لکه چې دا ون لیر ده او دا بل لیر ده په مایکروسکوپ کې. نو تا ته په اول کې دا اندازه ولګي چې دا لکه چې سټراټیفاید ده، خو ته چې کله په ځیر او په ښه غور ورته وګورې نو تا ته به ښکاره شي چې نه دا سټراټیفاید نه ده. دا به ته څنګه معلوموي چې سټراټیفاید ده که نه ده؟ هغه به داسې معلوموي که چیرې په ټول سیل زموږ سره په بیس ممبرین باندې اټیچمنټ درلوده نو هغه به زموږ سره سمپل وي. که چیرې ون لیر اف سیل په بیس ممبرین باندې اټیچمنټ درلوده، بل لیر اف سیل په دې اولي لیر سیل باندې اټیچمنټ درلوده، په بیس ممبرین باندې اټیچمنټ نه درلوده، نو هغه به زموږ سره شي سټراټیفاید وي. ډاکټر صاحب دغه موضوع په دغه ترتیب. اوس ډاکټر صاحب دا سمپل سکویمس اپیتیلیم چې زموږ سره په دې شکل کې ده، یو لیر ده او زموږ سره ټول سکویمس سیل دي، دې لوکیشن په کومو ځایونو کې ده؟ دې په لوکیشن باندې غږیږو، بیا د دې په لوکیشن، بیا د دې په لوکیشن او بیا د دې لوکیشن. ځکه اوس موږ راځو هغه اساسي بحث ته چې موږ خو د اپیتیلیم ټایپونه وپېژندل چې زموږ سره داسې مختلف رقم ټایپس اف اپیتیلیل دي. دغه اپیتیلیل لوکیشن زموږ سره په بدن کې په کومو ځایونو کې دا اپیتیلیل پراته دي. دا مهمه خبره ده چې ته په دې پوه شې، دا ډیره ضروره خبره ده. لوکیشنز به تاسو دلته زده کوئ. زه به تاته د دې اپیتیلیل ټیشو مختلف لوکیشن نمونه اخلم چې دغه پلانکی سمپل سکویمز په پلانکی ځای کې پروت ده. دا نمونه به زه تاته اخلم، ته په دې نمونه نه پوهېږي خو ته به یې زده کوې، زه به تاته تشریح کوم، ته به یې زده کوې ځکه تا اناټومي شاید نه یې لوستي. که چیرې تا اناټومي شاید نه وي لوستي ځکه دا نمونه دا د لوکیشن د بدن دا ټول په اناټومي کې ته لولې. تا که چیرې اناټومي نه یې لوستي نو ته به زما سره دا لوکیشن زده کوې، په ذهن کې به یې اچوې. دا چې کله اناټومي لولې بیا به تا ته دا په ذهن کې درځي چې دا پلانکی ځای د دغه ټیشو سیل نه جوړ شوی ده. اوس ډاکټر صاحب زموږ سره سمپل سکویمس اپیتیلیم، ګوره سمپل سکویمس اپیتیلیم دې په لوکیشن باندې غږیږو. اول لوکیشن د دې څه شی ده؟ اول لوکیشن دا ده چې دا سمپل سکویمس اپیتیلیم څه ده؟ دغه اپیتیلیم. دغه اپیتیلیم زموږ سره په زړه کې پروت ده، په زړه کې انر سروس انټرنل هارت د زړه په منځنۍ برخه کې څه ده؟ یو خو بهرنۍ برخه ده، یو د زړه منځنۍ برخه ده. ډاکټر صاحب راشه دلته دا زړه ده، د زړه دننه دغه منځنۍ برخه څه ده؟ د منځنۍ برخه د سرفیس چې موږ سره ده، دلته زموږ سره وینه جمع شي. دا وینه چې جمع شي بیا دا کلک شي، د زړه کنټراکشن وکړي او دا وینه پمپ کړي رګونو ته. نو دلته چې دا کومه وینه جمعیږي او دغه ته د سرفیس څه ده؟ دا زموږ سره د څه نه جوړ ده؟ دا زموږ سره د سمپل دغه سمپل سکویمس اپیتیلیم نه جوړ ده، یو لوکیشن. بل زموږ سره ویزلز رګونه، ښه غوږ شه، دا سمپل سکویمس اپیتیلیم اول لوکیشن زموږ سره په انټرنل هارت کې د زړه په دننه بخش کې پروت ده، نننۍ سرفیس کې پروت ده. دویم لوکیشن زموږ سره د رګونو په سرفیس کې پروت ده، د بهر نه د ننه نه. چې کله ته رګ ته وګورې دا رګ د ننه نه چې کوم ده، د ننه نه دغه رګ چې کوم سرفیس ده دا چا کور کړی ده؟ دا زموږ سره دې ټایپ اف اپیتیلیم کور کړی دی، د سمپل سکویمس وایي. راشه ډاکټر صاحب دا زموږ سره رګ ده، دا زموږ سره بل رګ ده. زه به تاته دلته یو بل رګ هم رسم کوم ډاکټر صاحب. دا زموږ سره ډاکټر صاحب بل رګ ده. دې رګ ته که ته د ننه نه وګورې، ننه نو د ننه نه به تا ته داسې ښکاره شي چې دا زموږ سره دغه ټایپ اف اپیتیلیم ده چې دې ته وایي چې دې ته وایي سمپل سکویمس اپیتیلیم. خو دلته یو خبره ډاکټر صاحب، یو ټرم ما سره زده کړه، ډېر مهم ده، وروسته دې په درد خوري. هغه سمپل سکویمس اپیتیلیم، ښه غوږ شه، هغه سمپل سکویمس اپیتیلیم چې په زړه او په رګونو کې پروت ده، هغه ته یو بل نوم هم اخلي. هغه نوم چې ده اندوتیلیم. هغه ته چې وایي اندوتیلیم. که ته نن نه بعد تا ته څوک وایي چې اندوتیلیم دا معنا چې هغه سمپل سکویمس اپیتیلیم چې زموږ سره په زړه او په رګونو کې پروت ده. very simple.
ډاکټر صاحب نور لوکیشن زموږ سره د سمپل سکویمس اپیتیلیم چیرته ده؟ بل لوکیشن زموږ سره په پیریکارډیل کاویټي، یو خو د زړه نننۍ سطحه شوه، یو د زړه د بهر کې دا پوښ څه د زړه داسې یو پوښ لري، پیریکارډیل، هغه ته پیریکارډیل کاویټي وایي. هغه به ته شاید اوس پوه نه شې، دا زه تا ته بیا هم وایم، دا به ته په اناټومي کې لولې او د زړه په فزیولوژي کې به بحث ته لولې. او زموږ سره په هیسټولوژي کې چې کله راځو د هیسټولوژي د زړه هیسټولوژي ته چې راځو، په دې کې به یې لولو وروسته. خو ته اوس ما سره دومره زده کړه او دا خبر را سره ومنه چې زړه یو پوښ لري او دغه پوښ ته څه وایي؟ پیریکارډیل کاویټي. کاویټي څه ته وایي؟ هر هغه تش ځای زموږ په بدن کې چې هغه یو سپیسی زموږ سره، هغه ته کاویټي وایي. نو زموږ سره پیریکارډیل، کارډیاک زړه ته وایي په میډیکل ټرم کې، کارډیاک زړه ته وایي، زړه ته هارټ نه وایي په میډیکل ټرم کې، په طبي اصطلاح کې زړه ته کارډیاک وایي. نو پیریکارډیل یعنې زړه نه پوښ شوي چار اطراف یو پوښ ته، هلته یو کاویټي ده او دغه کاویټي دغه پوښ دی یو سرفیس سیل چې دی دا زموږ سره سمپل سکویمس اپیتیلیم دی. یو بل زموږ سره پیریټونیل کاویټي. پیریټونیل کاویټي زموږ سره د خېټه څه ده؟ د خېټه نه زموږ سره کولمې او نور اورګانز دي، دغه ټول اورګان یو پوښ را پوښلي دي. دغه پوښ ته څه وایي؟ پیریټونیل کاویټي. دغه پیریټونیل کاویټي سرفیس چې کوم ده هغه هم زموږ سره په همدغه شکل کې سمپل سکویمس اپیتیلیم پوښلی ده. بل طرف ډاکټر صاحب پلیورل کاویټي زموږ سره سږي دي، سږي لنګز، دا سږي ګوري، دا سږي هم موږ سره یو پوښ را پوښلی دي، یو پوښ ته. دا به ته انشاءالله موږ په لنګ فزیولوژي کې هم دا وایو، لنګ اناټومي کې هم دا شته. دغه زموږ سره پوښ ته، او دغه پوښ ته څه وایي؟ پلورل کاویټي. نو په پلورل کاویټي کې هم زموږ سره سمپل سکویمس اپیتیلیم. یو بل اصطلاح زما سره زده کړه ډاکټر صاحب، پیریکارډیل کاویټي، پیریټونیل کاویټي، پلورل کاویټي کې چې کوم سمپل سکویمس اپیتیلیم پراته دي، دوی ته یو نوم اخلي، هغه میزوتیلیم. چې شی میزوتیلیم. نن نه بعد که تا ته چا وویل چې میزوتیلیم څه ته وایي، نو ته به ووایي چې میزوتیلیم هغه سمپل سکویمس اپیتیلیم ده چې زموږ سره په پیریکارډیل، زموږ سره په پلورل، زموږ سره په پیریټونیل کاویټیانو کې پراته دي. صحیح ده؟ دغه به ته زده کړې. دغه درې وړ کاویټیانو کې چې زموږ سره کوم سمپل سکویمس اپیتیلیم پراته دي هغه ته میزوتیلیم وایي. زموږ سره چې په زړه کې دننه او د ویزل په دننه سرفیس چې کوم سمپل سکویمس اپیتیلیم پراته دي هغه ته انډوتیلیم وایي. اوس ډاکټر صاحب بل الویولای سرفیس، بل لوکیشن. ګوره څو لوکیشن زموږ زده شوي؟ د زړه دننه رګونه، پیریکارډیل کاویټي، پیریټونیل کاویټي، پلورل کاویټي. صحیح؟ تقریبا زموږ سره 15 لوکیشن. بل لوکیشن د سمپل سکویمس اپیتیلیم چې ده هغه چیرته ده؟ هغه زموږ سره په الویولای کې ده. الویولای څه شی ده؟ ډاکټر صاحب ته چې کله ساه اخلي، دا ساه چې اخلي، دا ساه دلته زما سره راشه ډاکټر صاحب. ګورې ډاکټر صاحب ته چې کله ساه واخلي، صحیح ده، تا ساه واخیسته، زموږ سره ته ټریکیا ده، زه به تا ته په عامه اصطلاح مرۍ ووایم. نو دا اکسیجن راځي نو دغه طرف ته ځي، دغه طرف ته ځي، ښي او چپ لنګ ته یا سږي ته زموږ سره اکسیجن رسي. اکسیجن چې راورسېږي په لنګ کې دننه داسې کڅوړې دي، وګوره داسې کڅوړې دي. دغه کڅوړو ته چې کوم ته اکسیجن راځي دې ته زموږ سره په میډیکل ټرم کې یا په ټرمینالوجیس کې الویولای وایي. الویولای. صحیح ده؟ نو دغه الویولای چې کوم سرفیس ته، دغه سرفیس تاسو کتلی شئ د ننه، نو دغه زموږ سره چا پوښلی ده؟ زموږ سره سمپل سکویمس اپیتیلیم پوښلی ده. سمپل سکویمس اپیتیلیم. اوس زما سره یو بل ټرم هم زده کړه. دغه سمپل سکویمس اپیتیلیم ته چې زموږ سره په الویولای کې موجود ده دې ته وایي ټایپ 1 نیوموسایټ. ټایپ 1 نیوموسایټ. دا ولې ورته ټایپ 1 نیوموسایټ وایي؟ دا به ته د لنګ په فزیولوژي کې دا بحث، دا خبره کوو. هلته به د لنګ هیسټولوژي په همدغه ترتیب سیستمیک هیسټولوژي ته چې کله لاړو په دغه موضوعاتو باندې غږیږو. خو علاوه د هغه نه په فزیولوژي کې به ته په کارډیاک کې هم پوه شې، انشاءالله ته به په لنګس کې هم پوه شې. ته خالي دومره ما سره نن زده کړه چې سمپل سکویمس اپیتیلیم، دغه اپیتیلیم زموږ سره په انډوتیلیم یو بخش ده، انډوتیلیم یو لوکیشن، بل میزوتیلیم او بل ټایپ 1 نیوموسایټ. انډوتیلیم په زړه او په رګونو کې، میزوتیلیم په پیریکارډیل، پیریټونیل او پلورل کاویټیانو کې، ټایپ 1 نیوموسایټ په الویولای یا الویولر سرفیس کې.